ننګرهار کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شوه. د ننګرهار کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د کار پروګرام برنامې له مخې په ګوشتي دوربابا پچراګام چپرهار او نازیانو ولسوالیو کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ننګرهار کې 300 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سرې ویشل کیږي. د ننګرهار کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د بشري خیریه موسسې په همکارۍ په چین لالپورې او مومندرې ولسوالیو کې 300 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې ویشي. د ریاست په وینا د بزګرانو د انتخاب چارې په یادو ولسوالیو کې روانې دي. ننګرهار حوزوي روغتون کې د پرې شوي زړه بریالي جراحي عملیات ترسره شول. د روغتون د جراحۍ وارډ مشر متخصص ډاکټر محمد سرور همایون په مشرۍ ټیم یو ناروغ چې د بیسودو ولسوالۍ څخه د سینې او ګېډې له څو جراحاتو سره عاجل راوړل شوی و تر عملیاتو لاندې ونیو. د جراحۍ پر مهال څرګنده شوه چې د ناروغ د دیافراګم او د زړه پوښ سوری شوی دی او د زړه په چپ بطن کې فعاله خونریزي روانه وه. درینور کې زلزله ځپلو کورنیو سره بېلابېل ډوله مرستې وشوې. د ننګرهار پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لورې درینور ولسوالۍ کې 15 زلزله ځپلو هرې کورنۍ ته 10 کیلو غنم، 50 کیلو غټې وریجې، 10 لیتره غوړي، 10 کیلو نرۍ وریجې، 15 کیلو لوبیا، 7 کیلو بوره، 1 کیلو شین چای، 2 کیلو خرما، 1 خیمه او 2 کمپلې ورکړل شوې.